007 او د علي شاه مور او داود شاه چې دیو ته خبره وکړي چې پرتوګ واچوي د میخې ته موږ ته وایي په ما پورې خاندي چې دا چې دی نو دا وچ کلک دی او جرابه ده او دا ده او دا ده موږ الحمدلله خپل حق حلاله مزدوري کوو باسیت مسلمان او موږ الحمدلله پښتانه یو چې نه دا زموږ د پښتو په قانون کې دا چلیږي چې دا کومه څه د علي شاه مور کوي او زما او ستا بچی ګوري زما او ستا واړی ګوري زما او ستا د خیبر پښتونخوا نه شیر کېږي نه الله مني نه د الله رسول مني موږ اختلافات کړی باسیت پښتون باسیت مسلمان په دې نظریه باندې نه چې د علي شاه مور دې زموږ ښځه وکنځي مور دې وکنځي موږ پې خوشحالېږو یا پې غټېږو نه 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 په دې وجه مو وله دغه کړی دی چې زموږ را روان نسل تباه کېږي او موږ چې موجوده حالات یې نو پښتنو ستاسو نه پناه نه ده په ټیک ټاک کې خلکو پرتګونه وښکلي پښتانه دي ټیک ټاک ته ښځې راوستي ټیک ټاک ته خویندې راوستي او میډیا ته وګورئ رو رو هغه ادب ختم شو مسلماني پرېږدوه د پښتو هغه ادب ختم شو د پښتو هغه کومه زموږ چې د مشرانو کومه د پښتنو هغه کومه کلچر هغه یې لره مکمل تباه او برباد یې کړو غرق یې کړو زه خو د علي شاه مور ته هم کنځلې نه کوم او نه د علي شاه پلار ته کنځلې کوم نه د علي شاه ذات ته کنځلې کوم خو زه به ورته دونه ووایم چې زما لاول هغه وجود ټارګټ کړی دی وجود الحمدلله زما وچ ښه دی او د دې نه دې نور هم وچ شي خو چې ستاسو په شان دې کارونه شروع نه کړو بقایا د خلکو فیملیان یادول لکه په کومو الفاظو کې چې دوی زموږ فیملي یاده کړله او بیا په کومو الفاظو کې ویډیوګانې نو د دوی عزت نشتی چې د چا عزت نه هغه د بل عزت نشي کولی او نه موږ د دغې خلکو نه د عزت تمه کوو خو زه نن پښتنو ته وایم چې د دوی دا ویډیوګانې ګوري څوک موږ یې ګورو د دوی دا ویډیوګانې شیر کوي څوک موږ یې شیر کوو د دیو مرګستیا څوک که یا د علي شاه مور راشي وایي زما مینوالو نو وروره د دې خو به یو عزتمن سړی مینوال نشي د دیو خو به یو داسې سړی مینوال نشي چې د چا پلاري د چا وروري د چا ترۍ د چا مشري او څوک په ګاونډ کې د چا څه مثال په طور وزي راوځي نو هغه خلک یې مینوال نه دي خو زه افسوس په دې کومه د رب العالمین دنیا د ډېر داسې بېغیرته شته چې هغه نه د پلار مخ پیژني نه مور پیژني نه حیا پیژني نه ګاونډ پیژني هغه خلک بیا مرګستیا کوي او بیا وله پیسې کمه خلک راوړي هغه بېغیرته ګنجانې وله راوړي چې عالم خان شیرپه او اصغر چیمه د دیو په شانتې دلګان وله روپۍ راوړي 5 لکه شپږ لکه چې مسافر یې د خپل وجود د اینو نه راوباسي او هغه روپۍ چې دی نو ګنجانو ته ځي هغه روپۍ چې دی نو اصغر چیمه سپي ته ځي او د علي شاه مور له وړي موږ ورونو د دې په دې باندې اختلافات کوو چې زمونږ د مسافر روپۍ زمونږ نه په مکر باندې ټولیږي چې دیو دا میکونه راغستې دي دا میکونه چې وله سړی په دې سړو باندې وردن نه کړي او لومبنی د عالم خان شیرپه او بره دې په دې خوله راوباسي چې دا میک ده راغستی دی او دا روپۍ راټولوي د پښتنو نه او دا ویډیوګانې او دا چې څوک اختلافات کوي نو بیا یې د ځان سره دلګان ساتلي لکه زیشان په شان چې د خلکو ښځې یادوي مور یادوي کور یادوي دلګان بړواګان چې نه حیا عزت د چند پیسو دپاره د بل عزت ورته عزت نه ښکاري د بل مور ورته مور نه ښکاري د بل خور ورته خور نه ښکاري هغه بېغیرته خلک د عالم خان شیرپه او ګنجسه دي د ده دپاره داسې یو پښتون به الله انشاءالله را برابروي چې په دې کونه به وله د میک منډي سره د میکه خو الله پاک دې انشاءالله چې زه په پاکستان کې یم د ملکنډ نه په بره راوله چې ته زما علاقې ته راشي زه چې زه ویډیو له راغلی یم او زه ویډیو جوړوم چې ستا دا میکونه او ستا دا کیمرې نه دي په دې مې دله امتیاز یې ونه کړی اور مې پې دله وانړه سره ستا نو زه به ستا زوی یم خو انشاءالله موږ به پاکستان ته درځو دا مې درته په چیلنج ویلي درځو به دله دا کډې کوډې به دله انشاءالله سره د فونډیشنه دا به دله په انشاءالله لاوکو دا به دله انشاءالله په داسې طرف پې دله لاوکو چې ستا په نظریه کې به هم نه دا ستا د پلار نه دي دا د مسافرو مال دی او دا به ستا پلار به هم نه دي احتساب کوي او ستا د پلار نه چې ستا د خاندان څخه به زه انشاءالله حساب کوم زه به اوسه کوم پښتنو ته میسج ورکوم جان حبیب د هغې خلکو خلاف دی او د هغې فحاشۍ خلاف دی چې پرتګونه وښکلي کمیسونه وښکلي چې علي شاه د علي شاه مور او که په دې یو پښتون وایي چې چپ شه زه راته وایم چې ته ورځ د قیامت په الله ته هم وردېږئ الله ته به هم وردېږئ رب العالمین له به هم مخې له ورځئ بېغیرته دلګان موږ له ځانه جوړول نه دي پکار موږ ته رب العالمین وایي چې په ښځه پرده کوه د زمونږ د زنانو توهین یې وکړو د زنانه توهین چې اوس بربنډ علي شاه ګډېږي دا د زنانه پرتوګې وښکو که ونه ښکو زمونږ چې په عزت کې کومه ښځې ناستې دي هغه یې راله بېعزته کړي په دې به یو صحیح پښتون پوهېږي هر پښتون پرې نه پوهېږي په دې کې ډېر دلګان راشي په موږ باندې بد وایي دله د اوسه چې په موږ باندې
ته بد وې یا ته په جان حبیب باندې بد وې یا د علي شاه ادریسه څوک اختلافات کوي په هغو باندې تاسو بد وایئ زمونږ په کور کې چې دا ښځې ناستې دي په دیو کې او په هغو کې په دې بدن کې څه فرق شته بس دغه یو شی شو که نه زمونږ هغه د پلار د زوی د مور د خور هغه تمیز لاړ هغه حیا د سترګو نه ووته بس علي شاه ته ګوره دغه شانتې ټولې ښځې دي د علي شاه مور ته ګوره دغه شانتې ټولې ښځې دي د زنانه د نوم توهین یې وکړو د زنانه په نوم باندې الزام د زنانه بېعزتي دا د علي شاه مور او د علي شاه پخپله او د علي شاه پلار دې بړوار اخیستې ده چې دنیا یې ذلیله کړله دنیا یې ذلیله کړه خو په دې باندې بیا هم زه وایم چې پښتون به پرې پوهېږي او چې کم خلک وایي چې دا په عزت نه پوهېږي او دوی پسې خبرې کوي خپله ښځه هم بربنډه کا خپله ښځه ولم راوله چې داود شاه ته ویډیو وکړي خپله لور ولم راوله خپله مور ولم راوله او په خپله چې په خاندان کې کومه هغه ټولې پسې راوله بربنډې کا بربنډې کوي بربنډې کوي زمونږ پښتانه زمونږ د پښتانه چپ شو دي زه خو موجوده حکومت ته ویم چې تاسو وایئ چې موږ به د مدینې نظام راولو خپل وزیر اعلی ته ویم چې ستا په دې خوله دې نالت دي او ستا په دې عمران خان دې نالت دي چې زه یې سپورټ کوم په خپله پی ټي آی والا یم دا کوم د مدینې نظام دی دا څنګه د مدینې نظام دی چې د 15 کالو ماشومان یې راغستی کېږي او د هغې څه زیناګانې خلک کوي د 15 کالو د جنکو سو د ماشومانو سو بیا پې وجني او تیزاب پې اړی په ډیران باندې واته بغیرته خلکو ضمیر رایخ کوي انسانیت 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 چې دغه د دې خبرو موږ اختلافات ونه کړو د دې خبرو علي شاه بربنډه ګډېږي دا کوناټي ښکاره کړي من سینې ښکاره کړي پاکې خبرې به کوو د چا نه پناه نه ده د علي شاه مور سوټي راغستې دي د هر چا په کونه باندې ورمنډي هغه بړوا د سیګانو په شان دي دونه ګیرې پرېښته دله دوس هغه دله دوس چې دی نو هغه ته ویډیو کوي او دنیا ته شیر کوي هغه زما او ستا بچی ګوري او بیا په دې خلکو کې داسې خلک دي چې د علي شاه ویډیوګانې وګوري نه بیزه پېژني نه چرګه پېژني نه ماشوم پېژني نه ماشومه پېژني نه انسان پېژني درنده دې ساس شي نو د هغې نه پس بیا د 15 کالو ماشومه راوالي او زنا ورسه وکړي او د هغې نه پس یې وسیزي د هغې نه پس یې په ډیران باندې وارتئ پردی بچی راوالي که یو سړی ما ته وایي چې دا بېغیرته دي یا جان حبیب ته وایي چې دا بېغیرته دي یا د علي شاه دلې کوم پښتون اختلافات کوي او هغې خلکو ته یو پښتون وایي چې ته بېغیرته یې زما رته اجازت دی خپله ښځه وسم راوله خپله لور ولم راوله خپله مور ولم راوله او بربنډه کو د علي شاه په شان دې ګډوه چې دا دنیا یې د علي شاه د مور په شان دې کېنوه چې دا دنیا یې زمونږ خو ولاړه ړه دړ کوي په دې لنډ وخت کې زمونږ د پېښور 2 کیسونه رااله چې یو ماشوم د 15 کالو چې د هغې سره بلدکاري وکړه بیا په ډیران ارتېلی او بل ماشومه د 15 کالو چې هغه یې وسوه په ډیران باندې ارتېلی او دغه شانتې او مړه یې کړه صحیح ده دا په یوه هفته کې دا 2 کیسه راغلي په یوه هفته کې دا 2 کیسه راغلي مسلمانانو په دې خپلو ګریوانونو کې موږ له سوچ پکار دی سوچ پکار دی که ته د تبلیغ والا سره کښېنې نو ته به په تبلیغ کې ځې ته به په سیروزه کې ځې ته به په شب جمعه کې ځې که ته د یو علم سره کښېنې ته به د الله د قرآن خبره واورې حدیث به واورې نو چې اوس زما ستا بچی د علي شاه په شانتې ویډیوګانې ګوري او څه ممنوع نشتی په خپل کور کې ګوري په خپل کټ بستره کې ګوري معاشره به خرابېږي او که نه به خرابېږي ورونو زما پیج ختم دی زه خو نه د دیو په کنځلو باندې نه زیشان ماپ کوم نه د دیو په کنځلو باندې زه د علي شاه مور ماپ کوم نه یې پلار ماپ کوم او انشاءالله په ورځ د قیامت چې خپل رب العالمین ته وردېږم چې او د هرې کنجر د هرې کنجرې د هر بېغیرته مال الله دونه طاقت تا راکړی ما خبره کړله بقایا عمل د هر انسان خپل شیز دی او د هر انسان سوچ جدا دی زه دا نشم ویلی چې زما د سوچ مطابق به غونډه دنیا یا به زما د ذهن مطابقي یا به زما د اړه مطابقي خو بیا دا ویډیوګانې مه جوړوئ چې د ماشومې سره زنا وکړه چې د علي شاه اختلافات نه کوئ دا ویډیوګانې مه جوړوئ چې د ماشومې سره زنا شو د انصاف غواړو د ماشوم سره زنا شو د انصاف غواړو دا ویډیوګانې بیا مه جوړوئ دا ویډیوګانې بیا مه جوړوئ او په حکومت مې چې نالت وي زه په خپله پی ټي آی والا یم زه پی ټي آی سپورټ کوم زما دا پیج سید ولی شاه پی ټي آی دی زه پې په دې وجه باندې نالت ویم چې ته مجرم له د مجرم سزا نشي ورکولی زه ستا په حکومت کې امتیاز وکړم ستا په حکومت کې زه امتیاز وکړم او د کوم ځای نه وکړم د مناره پاکستان نه وکړم چې ته یو سړی زما د دین او د اسلام خلاف راپاڅېدلی زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلاف راپاڅي او ګستاخي کوي غلطه سزا نشي ورکولی ستا په مشرۍ کې
امتیاز یې وکړم دا راته زه دځې په چیلنج باندې وایم که دا مرۍ راله پې کټ کوئ کټ یې کوئ زموږ مشرانو ته څه دپاره موږ مشران غواړو چې موږ ته انصاف وي زموږ بچي ته انصاف وي زموږ مور او پلار ته انصاف وي زموږ مال او جان ته انصاف وي زموږ دین ته او اسلام ته چې دی نو هغې ته دفاع وي د هغې سپورټ وي د هغې سپورټ کوي دا څه نومونه حکومت دی منګ مسلمانان یو آیا موږ په مسلمان ملک پاتې کیږو او آیا زموږ دا حکومت دا حکمرانان او دا عدالتونه دا د مسلمان د نظریې دي آیا دا زموږ د دین او د اسلام مطابق دي آیا چې زموږ رب العالمین موږ ته کوم حکم کړی مسلمانانو ته موږ او زموږ د حکومت او عدالتونه هغه د الله حکمونو باندې روان دي او که نه په خپل طبیعت روان دي زه خو یم چې په خپل طبیعت روان دي د الله د دین پکې یوه خبره نشتی د الله د قرآن پکې یوه خبره نشتی زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د حدیثونو مطابق پکې یوه خبره نشتی نو ستا حکومت ته زما څه ضرورت دی ستا حکومت ته زما څه ضرورت دی زما د هر پښتون بچی مسافر دی هر